لیکن الله پاک موږ تاسو ټول ته هدایت وکړي. لیکن زه هغه انسانانو ته دغه یو خبره کول غواړم چې په کورو کې د دغه زنانو هم روزي دي، په کورو کې د دغه ښځو هم روزي دي چې کله موږ په روژه مات باندې کښېنستلي نه وي هر څه تیار پراته دي، او چې کله په پیشنمي راپورته سوي نه وي هر څه تاوده سوي وي. ځینې خلکو خو داسې وي چې پر ما سړه ډوډۍ نه لګېږي، زه ګرمه ډوډۍ خورم. نو ګرمه ډوډۍ پخوا چې هم دغې ګرمه خوړله. خو خیر دغه ستاسو خپل سوچ دی. زه هغه خلکو ته صرف دغه یوه خبره کول غواړم چې د دغه زنانو، د دغه خوندو، د دغه ورندرګانو، د دغه مندو، د دغه خواښیانو، د دغه ګردو روژه دی. مطلب تاسو پر دسترخوان باندې که چېرې څه پر خوله ترخه ولګېدلو، ستاسو به د خولې خوند خراب وي، ستاسو په معده کې کار وي، لیکن ستاسو د ژبې چې دی هغه ترخوالی به زیات وي، ستاسو ژبه به پرې، تاسو به نه پوهېږئ. لیکن تاسو صرف دی وکړئ، مطلب صرف ځان پر واچوئ چې کله خپلې کوټې ته ولاړاست، خپلې کورودانې ته ووایاست چې نن د چا د سالن وار و، او هغې ته ووایاست چې سالن نن ډېر تریخ و. یا داسې وکړئ چې خپلې کوټې ته ورغلاسته، یا دا چې خپلې کورودانې ته ووایاست یا خپلې مورکۍ ته داسې فکر کوئ چې مورکۍ د ډوډۍ چې چا پخ کړې ده هغه ته کې مینه مالګه زیاتوله. خو په دې وجه باندې تاسو په خپل کور کې مینه هم زیاتولی شئ، محبت هم زیاتولی شئ، کوشش هم زیات کولی شئ. که چېرې تاسو پر دسترخوان باندې غرغړې وي، یا څوک د شټمبو په باټلۍ کې لاس مینځي، یا چا د شربت په جېک لاس څښلی وي، یعنې څوک یو شی غورځوي، مطلب د دې خوا د پلیټو وارونه شروع وي، لیکن هغه معنا نه لري. د خپل ځانو خیال ساتئ، د خپلو کورو خیال ساتئ. په دغه 15 منټه کې، په دا 15 منټه کې چې د اذان ته پاتې وي، شیطان دومره زور کوي، دومره زور کوي چې تاسو به تصور نشئ کولی. حالانکې دا غاښ نه شي تړلی، غټې تړلي دي، لیکن تاسو تصور نشئ کولی چې مطلب دی دومره په جذباتو کې د انسان در لاس دومره زیاتې خطاوي چې دي هغه بیا ووځي. یعنې بیا به ارمان کوي، د روژه ماته بعد دی ارمان کوي چې الله ما څه کول او ما څه ولې وسو. لیکن د خپلو ځانو، د خپلو خولو په هغه سطح کې باندې چې کله هم خشم درلی، تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که نرې که ښځې دغه یو واره ووایاست، نو انشاءالله رحمان ستاسو به شیطان څو ګزه په هغه باندې لرې ګرځي. هغه په دې باندې دی کوشش دا کوي چې د ګرده ورځ ښه په ذکر، په عبادت باندې پر دغه خلکو باندې تېره سوې ده. نو اوس ته راسه دغه 15 منټه کې ټرایله پر وکړه، چې کله دی ټرای پر وکړي، یا د ده د سترګو یو کوچنی بد راسي، یا د ده د سترګو یو د جیک یا د ګیلاس کړپ بد راسي، چې دی هغه شیطان دی. لیکن چې کله ستاسو د سترګو یا د دماغ دغه شی بد راغلی، نو دی پر تا باندې مطلب زورور سو، نو بس بیا نو په کور کې جنګ جګړې جوړې دي. دلته یو ټال دوې خبرې کړي، دوې خبرې لالا کړي، دوې خبرې حاجي صاحب کړي، دوې خبرې ابل کړي، بس په دسترخوان بیا چپلاکې شروع. لیکن کله کله یو ډېره درانه خطا خاص کر زموږ د پښتنو په سیمه کې تر لاسو وځي. برای ماښام یو پوسټ چې دی چې په روژه مات باندې جنګ جګړه سوې ده، د دوکیو دارنایي په خوا باندې، نو د حفاظتي د وینې ډېر ضرورت دی. ګوره دا وایي دا زموږ ستاسو سوچ ولې د جنګو خواته ځغلي، زموږ ستاسو سوچ ولې د چپلاکو خواته ځغلي، زموږ ستاسو سوچ ولې ودا مطلب دغه منفي اثرات کوي. صرف دا یوه خبره ده چې برداشت نه لرو. نه برداشت ولې نه لرو؟ تعلیم یافته یو، در ګورده یې ښه خورو، در ګورده ښه دسترخوان لرو، در ګورده ښه نوم لرو، لیکن دغه باوجوده زموږ پښتانه دي بس په خپل افس کې یا سوال یا لګښتې دي اچوي. نو د خپلو ځانو ډېر خیال ساتئ، لږ برداشت چې دی هغه په خپلو کورو کې وکړئ، لږ برداشت چې دی په خپلو ځانو کې راوړئ.